سلام د چټک نیوز ګرانو لیدونکو وخت په خیر. د نن ورځې مهمو خبرونو ته مو هرکلی. په ارزګان ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدو له امله 3 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت ویلي چې تېره ورځ ناوخته د ارزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې پر یو کور د طالبانو لخوا د هوان مرمۍ توغول شوي چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 2 نور ټاپیان دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د سولې مذاکره کوونکی پلاوی پر ایجنډا د اصلي خبرو پیلېدو ته چمتوالی ښیي. د مرکچي پلاوي غړي شریفه زرمتۍ وایي د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوي د ایجنډا پر لومړیتوب کار کړي او اصلي خبرو ته بشپړ چمتوالی لري. عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې له 5 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو په عمر دي چې په سږني کمپاین له ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه د واکسین له څاڅکو محروم پاتې شوي. روغتیا وزارت وړاندې د 3 میلیونه ماشومانو د پاتې کېدو اټکل کړی و. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې په کابل کې د امریکا سفارت په زرګونو هغو افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړي چې په تېرو 20 کالونو کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې ده. دغو کسانو ته د ویزو ورکړه د تیر کال په مارچ میاشت کې وروسته له دې چې کرونا وبا خپره شوه وځنډېده. هند کې اورلګېدنې 15 تنه مړه کړي. د هندوستان د واکسینونو په تر ټوله لویه کارخونه کې اورلګېدنې 15 کسان مړه کړي. یاده کارخونه چې د هند په لویدیځ کې موقعیت لري د نړۍ په کچه د واکسین جوړونو تر ټولو لویه کارخونه بلل کیږي. او وروسته دا چې سپینه مڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر کریستوفر ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. کریستوفر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی و. د سپینې مڼۍ ویان جن پاساکي ویلي بایډن غواړي د FBI مشر پر خپله دنده پاتې شي. نوموړي ویلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. له چټک نیوز د دې غړۍ لنډ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د نورو خبرونو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب او شریک